بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عربي زده کړې 18 نمبر درس دی. په دې کې به مونږ حساب یادو، ګنتی 1 2 3 یا 1 2 3 چې یو ته په عربی کې څه ویل کیږي، دو ته څه ویل کیږي، دا به مونږ دلته نه یادو. اول واحد، یو، اثنان، دو، ثلاثة، دري، أربعة، سلور، خمسة، پنځه، ستة، شپږ، سبعة، اووه، ثمانية، اته، تسعة، نهه، عشرة، لس. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. چې دا تاسو اول نه لسه پورې یاد که بیا به مخکې تاسو ته ډېر آسان وي. اوس وګوره، احده یو، عشره لس، احده عشره یولس، اثنا عشره دولس، ثلاثه عشر دیارلس، څوارلسم اربعه عشره څوارلس، خمسه عشره پنځلس. اوس ستة عشرة شپاړلس، سبعة عشرة اوولس، ثمانية عشرة اتلس، تسعة عشرة نولس، عشرون شل، عشرون شل. اوس واحد وعشرون، عشرون مکه شل شو، واحد یو نو یویش، یو شل نو یویش شو. اثنان وعشرون دویش، ثلاثة وعشرون دريش، أربعة وعشرون سلورش، خمسة وعشرون بنزيش، ستة وعشرون شبقش، سبعة وعشرون ويش، ثمانية وعشرون تيش، تسعة وعشرون نهوش، ثلاثون ديرش، ثلاثون ديرش. اوس دلته وګورئ، واحد امکه واحد شو او ثلاثون دیرش نو یو دیرش. واحد وثلاثون یو دیرش، اثنان وثلاثون دو دیرش، ثلاثة وثلاثون دري دیرش، أربعة وثلاثون سلور دیرش، خمسة وثلاثون پنځه دیرش، ستة وثلاثون شپږ دیرش، سبعة وثلاثون اووه دیرش، ثمانية وثلاثون اته دیرش، تسعة وثلاثون نهه دیرش، أربعون سلويخ، أربعون سلويخ. اوس واحد یو أربعون سلويخ، یو سلويخ یو سلويخ شو. واحد وأربعون یو سلويخ، اثنان وأربعون دو سلويخ، ثلاثة وأربعون دري سلويخ، أربعة وأربعون سلور سلويخ، خمسة وأربعون پنځه سلويخ. مخکې ستة وأربعون شپږ سلويخ، سبعة وأربعون وسلويخ، ثمانية وأربعون اته سلويخ، تسعة وأربعون نهه سلويخ، خمسون پنځوس، خمسون اوس پنځوس شو. اوس خمسون پنځوس شو. اوس وګورئ، واحد یو وخمسون اوس پنځوس نو یو پنځوس، واحد وخمسون یو پنځوس، اثنان وخمسون دو پنځوس، ثلاثة وخمسون دري پنځوس، أربعة وخمسون سلور پنځوس، خمسة وخمسون پنځه پنځوس، ستة وخمسون شپږ پنځوس، سبعة وخمسون اووه پنځوس، ثمانية وخمسون اته پنځوس، تسعة وخمسون نهه پنځوس، ستون شپېته، ستون شپېته ته وایي. اوس واحد یو شو او ستون شپېته نو یو شپېته، واحد وستون یو شپېته،
اثنان و ستون دو شپیته او ثلاثة و ستون درې شپیته اربعه و ستون څلور شپیته خمسه و ستون پنځه شپیته سته و ستون شپږ شپیته سبعه و ستون اوه شپیته ثمانیه و ستون اته شپیته تسعه و ستون نهه شپیته سبعون اویا نو سبعون اویا شو او دلته واحد یو سبعون اویا نو یو اویا واحد و سبعون یو اویا اثنان و سبعون دو اویا ثلاثة و سبعون درې اویا اربعه و سبعون څلور اویا خمسه و سبعون پنځه اویا سته و سبعون شپږ اویا تسعه سبعه و سبعون اوه اویا ثمانية وسبعون أتاوية تسعة وسبعون نهاوية بیا اغنا پس ثمانون مطلب اتیا نو اتیا نپس واحد و ثمانون واحد یو او ثمانون اتیا نو یو اتیا اثنان و ثمانون دو اتیا ثلاثة و ثمانون أربعة و ثمانون سلورتیا خمسة و ثمانون پنزاتیا سته و سبعون شپگویا نا اویانا شپگتیا سبعة و ثمانون واتیا او ثمانية و ثمانون اتاتیا او تسعة و ثمانون نهاتیا او تسعون چی دو ده دا نوی شو تسعون نوی نو نوی شو تسعون تا نوی تا تسعون وی پا عربی که نو سگور واحد و تسعون چی ده دا نوی شو او واحد یو شنو یو نوی واحد و تسعون اثنان و تسعون دو نوی ثلاثة و تسعون درې نوي أربعة و تسعون څلور نوي خمسة و تسعون پنځه نوي او ستة و تسعون او شپږ نوي او سبعة و تسعون اوه نوي او ثمانية و تسعون اته نوي تسعة و سبعون نهه نوي او مئة چې شو دا سل شو نو تاسو ته په دې کې اسانتیا د پاره یعنی که یو کس وایي ماته سلو پورې ماته ګنتي یاد شي نو هغه دې دا یاد کړي. اوس وګورئ عشره لس یاد کړي چې لس ته په عربی کې عشره وایي. هغه نه پس دې دا یاد کړي چې شل ته څه وایي عشرون وایي. او بیا هغه نه پس دې دا یاد کړي چې دېرش ته په عربی کې ثلاثون ویل کېږي او بیا څلوېښت ته په عربی کې اربعون ویل کېږي. بیا هغه نه پس پنځوس ته په عربی کې خمسون ویل کېږي خمسون. او بیا هغه نه پس شپېتو ته په عربی کې ستون ویل کېږي او بیا هغه نه بعد اویا ته په عربی کې سبعون ویل کېږي او بیا اتیا ته ثمانون ویل کېږي او نوي ته تسعون ویل کېږي او سلو ته چې دی مئه ویل کېږي. چې یو کس اول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية چې دا ټول د سبعة ثمانية تسعة عشره چې دا لسه پورې ګنتي یاده که او دا لس شل دېرش دا ټول سو پورې یعنی سله پورې یاد که نو هغه ته بیا بالکل بس سختی نه وي. نو هغه به دا ایک دو تین عدد یا یو دو درې عدد دا په ډېر اسانتیا سره هغه زده کوي. په دې باندې به پوهیږي انشاءالله. نو دا یو اسانه طریقه وه چې ما تاسو ته وښودله. والسلام علیکم ورحمة الله.